بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر ناصري یو ځل بیا ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم. نن زموږ د کورلډرا 14م کلاس ده. په دې کلاس کې به په ډراپ شیډو باندې کار کوو چې څنګه کولی شو په کورلډرا کې موږ شیډو انزرټ کوو. مثلا څنګه کولی شو د یو شیپ تر شا یو سوری موږ جوړ کړو. نو راځو په دې ویډیو کې په ډراپ شیډو باندې کار کوو. نو تاسو څخه مې دا هیله ده چې ویډیو تر پایه ګورئ او زموږ د یوټیوب چینل د خپلو نږدې ملګرو سره شریک کړئ. نو وخت نه ضایع کوو، راځو د سکرین مخ ته په ډراپ شیډو باندې کار کوو. نو ما د مخکې نه 3 دانې شیپونه انزرټ کړي دي. راځو په یو باندې شیډو اپلای کوو. د هغه دپاره راشئ، تاسو به اول هغه کوم شیپ باندې تاسو شیډو اپلای کوئ هغه به سلیکټ کړئ. کله چې تاسو دا سلیکټ کړئ نو ګورئ تاسو وکتئ چې دا څلور دانې نقطو یې په څلور کنجو ته راغلل نو سلیکټ شه. نو چې کله تاسو دا سلیکټ کړئ رابشئ دلته شیډو ټول ته په شیډو ټول باندې تاسو کلیک کړئ. نو بیا به راشئ دلته چې غواړئ کوم طرف نه تاسو شیډو ورکړئ. نو زه ورته وایم چې د ښي طرف نه د چپ لاس نه ښي طرف ته، صحیح ده، دی وایم دې طرف ته شیډو ورکړم. نو تاسو وکتل چې ولیده چې دغه شاته یو توره غوندې شیډو راغله، یو سوری راغی، صحیح ده. اصلا شیډو مطلب سیوری. نو د دغه شکل د سیوری مې د چپ طرف نه ښي طرف ته څه کړه انزرټ کړه. که غواړئ چې د دې دا شیډو کمه کړئ نو تاسو کولی شئ دلته کرسر راولئ د سپین لاین باندې، دلته سپین لاین باندې کرسر راولئ او داسې څه وکئ په دې باندې لیفټ کلیک پریس ونیسئ. که چېرته دې طرف چپ طرف ته یې بوځئ شیډو به کمه شي، او که ښي طرف ته یې بوځئ نو شیډو به څه شي زیاته به شي. نو ګورئ که وایي چې بیخي فل یې کړه نو د ګورئ بیخي فل شوله، او که چېرته وایي چې کم یې کړه نو تاسو ګورئ چې دلته کمیږي. که چېرته زه دا دغه ټول ځان سره حرکت ورکوم نو تاسو ګورئ دلته په دې اوپیسټي کې څه راځي، چینج سره اوس 2 ساله ده. که چېرته وایم زه لږ یې کمه کړم نو تاسو پورته ګورئ چې دلته څه کېږي، شیډو کوانټیټي مقدار یې څه کېږي، کمیږي. نو که غواړئ چې نه د دې طرف نه جوړم د بره نه بر طرف نه یې څه کوم شیډو ورکوم نو کولی بره نه یې سلیکټ کړئ، لاندې شیډو ورکړئ. که چېرته صرف د یو کنج نه تر بل کنجو پورې راولئ نو دا د دې صرف د اینګلو کې هغه راولي. که چېرته زه دا هغه یې لږ کم کړمه، صحیح ده، فیدر یې لږ کم کړمه او شیډو اوپیسټي لږ زیات کړمه نو تاسو ګورئ صرف د دې چار اطراف کې شیډو واخیستله. او که وایي چې نه دې طرف ته دې نه اخلي، صرف لاندې طرف نه دې واخلي نو لږ یې بهر کوي، صحیح ده. نو تاسو ګورئ چې دې خوا ته شیډو ډېره شوه، خوا ته شیډو څه شوه، کمه شوه. نو تاسو کولی شئ په اسانۍ سره یو شکل د څه ورکړئ، شیډو ورکړئ. نو داسې یو شکل جوړیږي، صحیح ده. نو راځم دې شکل ته شیډو ورکوم. د تیر په شکل په څیر باندې هم تاسو کولی شئ شیډو آیکن باندې کلیک کړئ او نارملي هر طرف ته که دې کونج نه شیډو ورکوئ نو تاسو ګورئ شیډو هم دې واخیستله، صحیح ده. که چېرته دې طرف ته یې ورکوئ نو غواړئ چې دې طرف ته شیډو ورکوئ، هر طرف ته چې تاسو څه کوئ د دې دغه غوږ نه نیسئ او تاووئ نو چې هر طرف ته تاسو تاو کړه هماغه طرف ته څه کېږي، شیډو اخلي، صحیح ده. او بل دلته موږ سره څه پراپرټیز دي، که چېرته موږ دلته 0 وکړو نو د هر یو د دې شیډو مربوط کېږي. نو را به شو دلته دومره شیډو بس ده، صحیح ده. دلته موږ شیډو ورکړله. نو راځو موږ دا اول د پریسټ دي، دا تیارې الریډي ریډیمیډ جوړې شوي دي. که غواړئ چې مثلا د دې شکل داخل بیرون اړخ دننه هر طرف ته تاسو شیډو ورکوئ نو د تیارې پریسټ جوړې شوي کورلډرا کې نو تاسو به اول دا شکل سلیکټ کړئ، صحیح ده. زه به یو دفعه دې نه دا شیډو ختمه کړم، بیا به دلته دا سلیکټ کړم، صحیح ده. یو دفعه مې ختمه کړله، بیا راغلم ته مې څه وکړه، دا مې سلیکټ کړه. نو تاسو ګورئ د څلور حلقې د څه شوي، د شیډو واخیستلې. نو راغلم دلته پریسټ ته، کله چې د پریسټ باندې زه کلیک کړم نو تاسو ګورئ دلته لاندې خپلې هغه راځي، خصوصیتونه راځي او دلته یو پریویو وینډو هم راځي. تاسو ګورئ دې طرف ته د ښي طرف ته چې زه کله زه په دې پریسټ باندې کلیک کوم نو ښي طرف ته پریویو راځي، صحیح ده. نو زه ورته وایم څه وکړه، فلټ ټاپ ټو رایټ. نو زه ورته وایم داسې شیډو زما په کار ده په دې شکل باندې. تاسو کله په دې باندې کلیک کوئ نو او صحیح ده، نو تاسو ګورئ چې دې شکل همدا شیډو واخیستله. ته ورته نه څه وکړه، د فلټ باټم ټو رایټ، زه وایم دغه شیډو زما په کار ده لاندې طرف ته. نو ګورئ لاندې باټم لاندې او رایټ ښي طرف ته، نو لاندې ښي طرف ته زما شیډو په کار ده. او که وایي چې نه لاندې څه وکئ چې همدغه د څه وي انعکاس مطلب لاندې چپ طرف ته زما په کار ده، نو تاسو ګورئ دا شیډو یې واخیستله. همداسې هر یو چې ستاسو خوښ وي نو که وایي چې دا شیډو ستا په کار وي نو صحیح ده، ټولې تاسو څه وکئ، اپلای کړئ، صحیح ده. نو هر رقم شیډو که غواړئ چې مثلا دننه شکل کې ښي طرف ته دننه ګورئ په دې شکل کې دننه شیډو یې واخیستله،
صحیح ده. که غواړئ چې د سایز یې زیات کړئ نو د ده نه سایز زیاتوی شئ، سایز یې کم کړئ، سایز یې کموی شئ. صحیح ده. هر یو چې تاسو په کار یې هماغه تاسو څه وکئ کار ترې واخلئ. بیا بل موږ سره د تاسو څه کوئ ډراپ شیډو ټول نو دا هم د دې ته ورته ده. صحیح ده. نو تیار موږ سلیکټ کړی ضرورت نه چې سلیکټ کړو. بل راځو دلته موږ سره څه ده شیډو کلر ده. غواړئ چې دغه شیډو د سیوری د کوم رنګ وي. نو زما ورته ویلې چې تور رنګ ده، که تاسو کوم بل رنګ په کار یې ضرورت دغه زیړ رنګ زموږ په کار ده. صحیح ده. په دې باندې به تاسو کلیک کړئ نو تاسو ګورئ چې زموږ د شیډو کوم رنګ واخیسته زیړ، خو اصلا هغه ستاسو مربوط کېږي چې کوم رنګ ورکوئ. نو هغه خصوصا شیډو چې ده رنګ چې ده اصلا توري، نو موږ تور سلیکټ کوو. ستاسو کوم یې خوښ وي هماغه تاسو سلیکټ کړئ نو شیډو به هماغه رنګ اخلي. صحیح ده. بیا ما ورته تور رنګ ورکړ، زموږ تور رنګ شیډو په کار ده. صحیح ده. او بل موږ سره د دې خپلې څه دي مرج موډ دی. که چېرته تاسو راشئ دا په ایډوانس کلاسونو کې راځي، نو که چېرته دې باندې زه ډیپلی کار وکړم، ژور کار پرې وکړم، نو ستاسو ذهن به پسې خلاص نه شي. نو د دې باندې به موږ بیا په هر ډیزاین کې چې موږ دې باندې کار اخیسته نو تاسو ته به موږ ووایو چې مثلا دا څه مواردو لپاره استعمالیږي. صحیح ده. نو دې باندې اوس کار نه کوو ځکه چې دا موږ سره په ایډوانس کلاسونو کې راځي. صحیح ده. که چېرته مثلا یو دوه درېو باندې به کار وکړو نو ستاسو ذهن به پرې خلاص شي، په دې نورو کې به په آینده کلاسونو کې کار وکړو. که چېرته زه راشم او دلته په دې باندې څه وکړم، دا شیډو اپلای کړم. صحیح ده. دا شیډو مې اپلای وکړله او د دې ځای نه دا ایج هغه چې دا فیدرینګ لږ کوم، دا فیدرینګ ما لږ کم کو. اوپیسټي د هغه څه شو د شیډو اوپیسټي مې 100% کړله. او زه راځم دلته دا اوس نورمال د موډي زه ورته دا رنګ به یې تور کړم او دلته به راشم څه به کړم، دا به ابستراکټ کړم. چې کله زه ابستراکټ کړم تاسو ګورئ دا شیډو ځان ته خپل خصوصي رنګ اخلي. زه دا شیډو به زه لږ څه کمه کړم. صحیح ده. نو زه راځم دا مې څه کړه ابستراکټ کړه، ګورئ کوم تاثیر یې ونه غورځېده. خو که چېرته زه راشم دلته څه وکړم، مثلا دلته راغلم په دې باندې ما کلیک وکړه، چې کله زه په دې باندې کلیک وکړم او راشم دلته شیډو ته. صحیح ده. او دې ته مې دا شیډو ورکړله. صحیح ده. دا شیډو مې ورکړله او دلته دا اوپیسټي لږ زیات کړم او دلته مې ورته څه وکړه سبټراکټ څه وکړه سلیکټ کړم. تاسو ګورئ دغه فیدرې مثلا د دې کونج دا شیډو چې دا لیکس زیاته شو، داسې ژور غوندې شوله. تاسو ګورئ چې دې طرف نه دا شیډو دې طرف ته د چپ نه شروع کېږي، ښي طرف ته اضافه کېږي، زیاتېږي. صحیح ده. هر موډ چې تاسو په کار نو که دې ځای نه شیډو سلیکټ کړئ او راشئ دلته څه وکړئ، خو هر یو ځان ته خصوصي استعمال لري. دلته نور ټول سره چې هغه اصلا موږ سره دلته د غالبا دغه ټول سره دلته په دې انټراکټیو فل سره دا اکثرا یوز کېږي. صحیح ده. خو اوس هغه ته نه راځو. ما درته مخکې هم ویلې چې دا ایډوانس کلاسونو کې راځي. زه راځم څه کوم دا شیډو کلیر کوم. شیډو کلیر کول لپاره په دې باندې به کلیک کړئ او دلته ورشي کلیر شیډو. صحیح ده. شیډو ختمه شوه. بیا راځم سلیکټ کوم، زه ورته وایم دا شیډو بیا په کار ده. صحیح ده. دې ځای نه تاسو شیډو زیاتوی شئ، نو تاسو ګورئ شیډو زیاته شوه، ته ورته دا شیډو څه وکړه دې ځای نه د سایز زیاتېږي. مثلا اوپیسټي زه ورته که چېرته وایم شیډو زما دونه 40% په کار ده، تاسو ګورئ دا شیډو څونه شو 40% شوه. که زه لږ څه بیرون دا څه وکړم راښ کړم نو تاسو ګورئ شیډو دومره 40% شوه. که وایم چې نه لږ زیاته په کار 40 نو ګورئ دا دې حد ته راغله. او دا بل موږ سره څه د فیدرینګ. د فیدرینګ مطلب دا ده چې د دې دغه د فیدر د شیډو د څوکې دا څه که لږ څه ضعیفه کړه. مطلب که چېرته زه راشم دا سایز یې لږ څه کړم 3 کړم نو تاسو ګورئ دغه فیدر یې داسې مستقیم شکل راغی. صحیح ده. ګورئ که چېرته دا زه 0 کړم 0 کړم نو تاسو ګورئ بیخي داسې تیز شکل کې راغی. صحیح ده. څوکې د دې شیډو د دې شکل د څوري شکل څوکې چې دي داسې تیزې راغله. زه ورته وایم نه داسې شکل ته واړوه چې بیخي ونه ښکاري دې باندې شیډو راغلی، داسې تت جوړ کړه. نو که چېرته زه راشم دې باندې دا فیدرینګ لږ زیات کړم نو تاسو ګورئ چې دا فیدر یې څه شي دا څوکې ضعیفه شي، داسې نه ښکاري چې مثلا دې باندې شیډو اپلای شوی ده. نو دا یو د دې خپل یو ډیزاین ده. بل غواړئ که چېرته دا شیډو اوس بیرون اپلای ده، که غواړئ چې انسایډ کې په داخل د شیپ کې نو تاسو ګورئ داخل دې حد ته به دې شکل ته به وړي. که ویل نه چې بیت آوټ سایډ کوي نو ګورئ بیت آوټ سایډ ته راغی. صحیح ده. او دلته شیډو به هم لږ ځای فیدرینګ به هم کم. صحیح ده. فیدر یې موږ د 10 کم دومره کم. صحیح ده. او هر چې تاسو په کار د فیدرینګ ایج دا مثلا د مخکې چې ما درته کوم هغه ویلې دا هم اندې مربوط کېږي.
نو که غواړئ چې د دې څه وکړئ انګل یې زیات کړئ زاویه یې بدله کړئ منفي 45 درجې کړئ نو دې شکل ته به ووړئ او همداسې څه کوئ 135 کړئ دې شکل ته به ووړئ هره زاویه چې ستاسو په کار ورکولی شي څه کوئ هغه خپله ورته سلیکټ کوئ دا نارملي سلیکټ کړئ او غواړئ دې طرف ته په کار ده نو تاسو وکړه چې دا شیډو یې واخیستله او بل موږ سره د شیډو سټریچ د کوالی د لږ داسې راکش کې د شیډو دې ځای نه کش کوی شئ صحیح ده نو تاسو ګورئ دا شیډو داسې څه شوه سټریچ شوه او کوای چې نه ډېر نه کوم 10% زما په کار ده صحیح ده او یا کولی شي دا وبښئ دا د شیډو سټریچ سایز یې کموئ بېرته ستاسو سایز کموئ شي او نه چې ورته وایئ بېرته زما په کار د خپل په خوښه باندې تاسو څه ورکوئ سټریچ ورکوئ شیډو هر چې تاسو ورکوئ ستاسو خپله خوښه ده بل که غواړئ چې شیډو زما په کار نه ده تیار سلیکټ د شیپ نو دلته به راشئ څه به وکړئ کلیر شیډو صحیح ده نو یو شیډو به پې نارملي اپلای کړم دلته به راشم څه به کوم دغه شیډو به پې اپلای کړم یا انسایډ به کوم صحیح ده دغه دا شیډو به ورکړم تاسو ګورئ په داخل کې شیډو واخیستله راځئ دې ته شیډو ورکوئ صحیح ده هغه ستاسو خپله خوښه ده نو دې ته ما دا شیډو ورکړه زه به دا پریسټ به یې چینج کړم د ښي طرف نه مې شیډو ورکړه صحیح دې ته نو ته ګورې 3 شکله مختلف شیډو مې ورکړلې او که غواړئ چې نه شیډو ته نه په شیپ باندې نه اپلای کېږي تصویر باندې اپلای کېږي په آیکانس هر رقم شکل چې تاسو دلته امپورټ کوئ هغه باندې شیډو اپلای کېږي زه یو 3 دانې آیکن یې زه څه کوم انسرټ کوم یو به دا انسرټ کوم او بیا به دا انسرټ کوم او دا به انسرټ کوم 3 واړه مې سلیکټ کړو دلته به راشئ څه به وکئ دلته په څه باندې دغه ټولز باندې د امپورټ په دې باندې به تاسو کلیک کړئ چې کله تاسو په دې باندې کلیک نو تاسو ګورئ کارسر به دا شکل واخلي نو تاسو هر کوم ځای چې ورته انتخابوئ زه ورته یم دلته زما په کار ده که یو کلیک وکړم صحیح ده که کلیک وکړم پوره شکل راځي صحیح ده نو ګورئ ډېر وړوکی ده نو خپل سایز کې راځي او که ته وایې نه چې لږ زیات په کار ده نو یو شکل په دې سایز کې راغی زه ورته یم نه دا ماوس به لیفټ کلیک پرېس ونیسئ ماوس به راډیک کړئ څونه سایز په کار ده نو همالته به یې پرېږدي نو دا هماغه سایز به واخلي صحیح ده زه ورته دغه نه سایز مې دلته بل په کار ده او غواړئ د دې سایز هم زیات کړئ نو دا به سلیکټ کړئ او سایز به یې زیات کړئ شفټ به ورسره ونیسئ څلور طرف نه زیاتېږي صحیح ده نو تاسو ګورئ دې سایز مې زیات کړ که غواړئ د دې اوس دې ته شیډو ورکړئ نو راځم دې ته شیډو باندې شکل تیار سلیکټ ده شیډو باندې به کلیک کړئ او تاسو به راشئ دې ته شیډو ورکړئ نو د ګورئ دا شیډو واخیستله زه به د دې دا فیدرینګ لږ څه کم کړم او د اوپیسټي به یې زیاته کړم نو تاسو ګورئ دا هغه واخیسته صحیح ده یو بل مهم ټول د موږ سره دلته کاپي ده صحیح ده دلته څه ده کاپي شیډو پراپرټي ده که چېرته تاسو غواړئ چې په کم شکل تاسو غواړئ د کم شکل شیډو او غواړئ په کم بل شکل باندې کاپي کړئ پیسټ یې کړئ نو دا تاسو کولی شئ چې اول به راشئ دلته به هغه کم شکل باندې تاسو شیډو انسرټ کوئ هغه به اول سلیکټ کړئ نو زه وایم په دغه باندې زما په کار ده صحیح ده زه کله چې په دې کلیک کوم نو ګورئ دا یو سلیکټ شه بیا به راشئ ګورئ دا موږ سره فعال هم شو ګورئ که زه بیرون کلیک کوم دلته دا غیر فعاله ده نو تاسو که چېرته زه په دې کلیک کوم نو تاسو ګورئ دلته څه راغی کاپي شیډو پراپرټي دې باندې به تاسو کلیک کوئ نو ته وایې چې دې شکل باندې د کوم شکل شیډو په کار ده ته ورته یم دغسې شیډ په دې شکل باندې چې کومه شیډو ما اپلای کړې ده نو په دې باندې په کار ده نو را به شي په دې باندې به تاسو یو کلیک وهئ چې کله تاسو کلیک وهئ نو ګورئ چې نو دې شکل ته هم د دې شکل ته ورته شیډو څه شوه اپلای شوه که غواړئ چې مثلا د دغه شیډو پراپرټي په دې باندې کاپي پیسټ کړئ نو را به شي دا به سلیکټ کړئ ما تیار سلیکټ کړی شیډو ټول باندې به کلیک کړئ چې کله تاسو کلیک کړئ دلته به راشي کاپي شیډو پراپرټي کله تاسو په دې کلیک کړئ را به شي دلته د کوم شیډو ډیزاین د په کار ده ورته همدغه کله تاسو په دې کلیک وکړئ نو تاسو ګورئ چې د همدا شکل څه واخیسته پراپرټي واخیستله صحیح ده نو دا ټول د شیډو مربوط کېده تاسو یو بل خبر تاسو کولی شئ په ټکس باندې هم شیډو اپلای کړئ ګوره ټکس نارملي کلیک کړئ او دلته راشئ دلته څه ولیکئ زه به راشم دلته به ولیکم OYN کوډ پښتو نو را به شم دا به د دې لږ سایز به یې زیات کړم نو تاسو کولی شئ دلته به راشئ شیډو باندې به کلیک وکړئ چې کله په شیډو تاسو کلیک وکړه نو غواړئ کومه څه شیډو ستاسو په کار زه ورته یم د دې طرف نه زما شیډو په کار ده صحیح ده تاسو ګورئ چې دلته موږ سره څه شوه دلته به راشي دا پریسیټ په کار ده دلته زه ورته یم دغه شیډو موږ سره په کار ده نو تاسو ګورئ دا شیډو موږ سره څه شو اپلای شو د دې به دا فیدرینګ له زیات کړم چونکې خط کم کړمه سایز موږ سره تر څو دا خط موږ سره څه ده وړوکی ده او دلته به د دې اوپیسټي د دې رنګ به څه کړمه تور به یې کړم نو تاسو ګورئ چې موږ سره څه واخیسته د دې
شیډو یې موږ سره واخیستله، کولی د دې رنګ یو لږ به زه دا رنګ کوم چې تاسو ته صحیح واضح وښکاري. نو تاسو ګورئ داسې یو ډیزاینداره غوندې شه. نو تاسو کولی شئ په ټکس باندې هم څه وکړئ، شیډو اپلای کړئ. نو خدای دې وکړي چې تاسو ذهن د شیډو ټولز باندې خلاص شوی اوسي، نو مهرباني وکړئ دې باندې کار وکړئ یا پریکټس وکړئ، نو دونه په اسانۍ په یو دوه درې ځل لیدو باندې نه زده کېږي. نو تر څو په دقیق توګه تاسو یې ونه ګورئ او کار پرې ونه کړئ، نو مشکله ده چې تاسو مخکې لاړ شئ. نو کوشش وکړئ پې، نو دومره سخته کار نه ده. نو هر څه په پریکټس باندې کېږي، څونه تاسو پریکټس زیات وسي نو هماغونه به ستاسو ذهن پې ښه خلاصېږي. نو تر بلې ویدو پورې مو په لویه لاس سپارم. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.